سلامونه او نیکی هیلې قدرمنو اوریدونکو دا د ریډیو پاکستان اسلام آباد بارانو نشریاتو پښتو څانګې आवाज دی پروګرام ادبي محفل کې واره بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو زم ستاسو کوربه سردار یوسف زی دا پروګرام پروډوسر د محترم محمد امین بنگش دا ایکسټرنل سرویس پښتو څانګې قدرمنو اوریدونکو دا تیر لوی اختر د تاسو ته بیا مبارک شي او الله دې کړي چې د اختر ورځ شپه په خیر خوشاله سره تیر کړي او د اختر ستاسو د پاره ستاسو د کورونو د پاره ستاسو خپلوانو یارانو دوستانو نیکوا مینو د پاره نیکمرغه ثابت شي الله مخلره خادبادو سه پروګرام ادبي محفل مخپړوان دی بوزو نن ادبي محفل کې کتاب پټپټونه زما مخه ته پروت دی افسانې دي پټپټونه د نامتو شاعر ادیب هاغلی ایاز الله ترغزی کتاب دی چې په دې کې خوندورې افسانې دي په دې حواله سره خبرې کو غواړم چې د پروګرام په دې برخه کې تاسو سره د دینه یو افسانه هم شریک کو دا کتاب یو سل او شپږ دیرش صفحې دی د کتاب نوم پټپټونه لیکوال ایاز الله ترغزی د چاپ کال فروری کال 2000 او د دې ټایټل جوړ کړی دی نامتو شاعر آرټیست اسد غدون او اسد غدون پورټریټ جوړ کړی دی ټایټل بیا ورته وقاص احمد د دې کمپوزر دی لطیف الله ایمل د چاپ زه ایرا پرنټرز محله جنگی پیښور د کتاب بیا 250 ډیر خو کتاب د افسانو په حوالو سره او د دې بیا د نش برابر ده په کتاب باندې نامتو مشر لیکوال محترم نورالامین یوسفزی صاحب د ایاز الله ترغزی پټپټونه عنوان لاندې لیکل کړي دی خپل د لیک کې چې په 100 صفحو مشتمل دی تاسو سره سوکر خته شریکو ملکی چې ایاز الله ترغزی د پښتو ژبې او تکړه زلمی شاعر ادیب دی د 1300 کلونو راسه په دغه ملي کاروان کې راګډ شوی دی او په ډیر لږه موده کې ډیر کارو کو ځکه اوس د شخصیت غنې حواله دي هغه که تحقیق دی او که تحلیق دی دغه تازه دم زلمی ډیر په توندې سره مخپړوان دی روان دی یو بل غټه حواله د پښتو ژبې معیاري کتابونو د پبلشر هم ده چې دا ځان ته یو ډیر هم او د ستاینې وړ کردار دی د شعر سره دغه د فکشن دنیا ته هم قدم ورګټ کړی دی او ځان د پښتو ژبې د فکشن په نقادانو منلې دی د ایاز دا کتاب پټپټونه د هغه د افسانو یو بله مجموعه ده چې زما په وړاندې پرته ده زه هڅه کوم چې د هغه په افسانوي اسلوب او د هغه د افسانو په موضوعاتي تنوع یو نظر واچوم د دې کتاب نوم ځان ته یو افسانه ده هم د دین هم را څرګندېږي د ایاز ټولې افسانې په اسلوبیاتي توګه روایتي او بیانیه دي په لومړی افسانه گاونډه کې لیکون کې په خپل سیا واحد متکلم په هیڅ موجود دی او داسې دغه افسانې ته د حقیقت صورت وربخلې د دین علاوه نور ټولو افسانو کې دغه مرکزی کردار اکثر د خپل نوم سره موجود دی او دا هم د حقیقت پسند تحلیقکار د افسانې او مثبت اړخ وي ځکه چې بینومه کردارونه د لوستونکو حافظې ته په پوره ډول نشي ورکوزیدي قدرمن اوریدونکو د نورالامین یوسفزی صاحب دغه د لیک نه صبر خماس تاسو په وړاندې توې اوس ورزو په دې کتاب کې یو افسانه ده نیازبین دا وړاندې کوم تاسو په وړاندې هیله ده چې تاسو به خوښ شي ایاز الله ترغزی نیازبین افسانه اوس ژاړه ما چې سترګې دې پړسولې دي چې گزار به مو ورکړو نو په خیرو به سر شو کله به د ویل چې لاسونه د مات شه ځواني مرګ شي تاسو دې لک نه ولې نه کلاریږئ
وړوکی ماشوم مو په وهلو مړ کو ځواني مرګ شي چې دا هلک درنه په کلهر شي. دا وړوکی ماشوم ستاسو د سترګو ازغی دی او چې مونږ به درته وویل مورې دا هلک پوه کا د ده د حرکتونه سم نه دي نو زر به دې زمونږ په خوله کې خبره وچه کړه ماشوم دی کله چې لوی شي نو پخپله به پوه شي. اسلم مور ته په 1 سال لګیا و دا ټول بیان یې ورته شروع کړی. مور یې په کټ کې ناسته وه او د زوی شاهد په بېدرکۍ جړېدله. د شاهد نن درېیمه ورځ وه چې د کوره وتلی و. ویل یې چې ښار ته ځم کار مې دی او بیا واپس کور ته رانغلو. شاهد د مور پلار کشر زوی و ډېر نیازبین و. شاهد لا وړوکی و چې پلار یې وفات شو نو مور به یې نور هم دې نازولي ساتلو. شاهد د نیازبینتوب د وجې د دایرې نه بهر ووتو. تنګې تنګې جامې به یې کولې ویښته به یې عجیبه عجیبه جوړول. کله کله به یې په مخ سرخی پوډر هم لګول. یو ځل په کلي کې واده و د شپې پکې تماشه وه. شاهد د حجرې په منځ کې په خلکو کې ګډېده لکه د اجړاګانو په کله د یو په غېږه کې کېناستو کله د بل په غېږه کې. اسلم ته چا خبر ورکړو نو ورپسې حجرې ته راغلو او تر کوره یې په وهلو بوتلو او کور کې ترېنه مور څه په مینتونو خلاص کو. مشر ورور اسلم به هغه په دې حرکتونو ډېر زیات رټلو او کله کله به یې وهلو هم ځکه چې بهر د کلي خلکو به اسلم پورې خاندل او عجیبه عجیبه اوازونه به یې ورپسې کول چې دغه هر څه به په اسلم ښه نه لګېدل. چا به ورته ویل اسلمه رور دی ټامي دی، چا به ورته ویل اسلمه رور هو دی اجړا دی، ټول حرکتونه د جینکو دي، د دې نه منې کا. د اسلم په زړه دا خبرې چرته ځای کېدې او چې کور ته به راغلو او شاهد به یې ووهلو نو مور به ورته مخې ته شوه او اسلم ته به په بدو ردو سر شوه. اسلم په 1-2 کې حیران خو د مور د وجې شاهد ته هیڅ نشو ویلی، بس هسې به یې سترګې ورباندې راوښکلې. شاهد هم په خپلو حرکتونو کلک ولاړو که هر صوبه د کلي هلکانو تنګولو چرته به ترېنه کېناستې نشو او په کور کې به د مشر ورور نه تنګ خو بیا هم خپل شغل به یې کولو. یوه شپه ناوخته اسلم ته یو کلیوال د کور ور ووخلو. اسلم چې راووتو نو ورته یې ووې اسلمه رور د کور کې شته؟ اسلم ورته ووې چې ما ته اندازه نشته، زه ناوخته د ښار نه راغلم او ډډه شوم. ولې خیر شه څه چل دی؟ دغه کلیوال ورته ووې واه واه دی په پوره کلي کې واده کې ګډېږي. اوس یو هلک ترېنه راغلو ماته یې ووې. اسلم د غصې نه هم د بهر نه شاهد پسې ور روان شو. اول یې د ډکې حجرې پړوان دی ښه په لتو لتو ووهلو او بیا تر کوره په پرې بې شمېره لختې ماتې کړې. شاهد ته به د کلي خلکو ډېر په بد نظر کتل او خپل واړه به یې ورسره نه پرېښودل. بس د کلي 2 نور هلکانو چې هغې به ورته هیڅ نه ویل او د شاهد به هم ورسره طبیعت لګېدو. شاهد ښار ته د سکار دپاره لاړلو بیا واپس رانغلو. شپه تېره شوه، سهار شو خو د شاهد هیڅ پته ونه لګېده. آخر اسلم په تاڼه کې رپورټ وکړو او د علاقې د ناظم په ذریعه په اخبار کې سره د تصویر خبر هم ورکړو. ډیرو کلیوالو په فیسبوک هم د تصویر سره د بېدرکۍ خبر خور کو او هیڅ پته نه لګېده. اسلم به ځان سره عجیبه عجیبه سوچونه کول، پته نشته چې چا تختولی دی او بیا یې مړ کړی دی که څنګه، خو په سوچونو چرته مسله حل کېده. 4 ورځ وه چې د کور دروازه وډبېده. اسلم بهر راووتو نو یو هلک ولاړو، ورته یې ووې ناظم دی حجرې ته غواړي. اسلم نیغ د کلي حجرې ته لاړ. دعا سلام نه پس ورته ناظم ووې
چې اسلمه د تاڼې نه فون راغلو چې ستاسو هلک پیدا شوی دی او ورپسې راشئ. د اسلم په مخ د خوشحالۍ رڼا خوره شوه، خو سمدستي ورباندې وسوسه را خوره شوه. شکل یې زیړبیخن شو، لاړې یې تیرې کړې او ډېر په زور یې د خولې نه اواز راووته، ناظم صاحب شاهد ژوندی خو دی که نه؟ ناظم صاحب ورته وویل چې ما ته هیڅ پته نشته، خو د چوکۍ نه فون وشو، ما هم ترېنه تپوس ونه کړو. اوس ځو، راځه، باقي به د الله نه خیر غواړو چې هر څنګه وي، خو شکر دی چې پیدا شو. اسلم ناظم سره په موټر کې کېناست او تاڼې ته لاړ. په تاڼه کې د ایس ایچ او په کمره کې کېناستل. ناظم تپوس وکړو، صیبه څه حال دی؟ زمونږ هلک چرته دی؟ ایس ایچ او ورته وویل دې خوا کمره کې دی. اسلم بې اختیاره وویل صیبه کتلی شو؟ ایس ایچ او وویل ولې نه، ستاسو هلک دی، کتل یې ستاسو حق دی، راځئ چې ورشو. اسلم په درنو درنو قدمونو بلې کمرې ته لاړو. کمرې ته چې ناظم، ایس ایچ او او اسلم وردننه شول، نو شاهد په کټ کې ناستو یکدم راوچت شو. اسلم چې ورته وکتل نو د مخ رنګونه یې بدلیدل را بدلیدل. اسلم ناظم ته وکتل، ناظم اسلم چې خپل ورور د زنانو لباس کې ولیدو، له ډېره سوخته د خولې نه وختل، د دې نه خو مړ خو. جی قدرمن اوریدونکو، دا د رادیو پاکستان اسلام آباد بارانو نشریاتو پښتو څانګې اواز دی. تاسو اورئ پروګرام ادبي محفل. ادبي محفل کې نن خبره کوو د ښاغلي ایاز الله ترکزي په کتاب، د هغې د افسانو کتاب پټپټونې. د پټپټونې نه یوه افسانه نیازبین عنوان لاندې ما ستاسو په خدمت کې وړاندې کړه. دې کې یو بله افسانه ګاونډی، یو افسانه خوګلن په نوم، د بله افسانه ګوټي، د کوټې دیوال، اثر خیرماره، پټپټونې، دلال. د محترم ایاز الله ترکزي د افسانو رنګ د هغې یو نمونه ستاسو په وړاندې ما پیش کړه. هیله ده چې ستاسو به خوښه شوي. غواړو چې دې کتاب نه وخت په وخت نورې افسانې هم ستاسو په خدمت کې وړاندې کړو. نن په دغه کتاب باندې خبرې وشوې. د کتاب کې د نورالامین یوسفزي صاحب د لیک نه لږ شان برخه وړاندې کړې شوه. د دې کتاب تړون ایاز الله ترکزي د خپل ګران ملګري شاعر، کالم نگار او افسانه نگار صاحبزاده ډاکټر محمد اقبال په نامه باندې کړی دی. صاحبزاده اقبال صاحب د ایاز الله ترکزي په دې کتاب کې خاکه هم لیکلې ده د دې د شخصیت په حوالې سره، ډېره مزیداره، ډېره خوندوره. خو آخر کې چې دې کوم شعر لیکلی دی د ښاغلي ایاز الله ترکزي په حوالې سره، وایي چې په خیبر پښتونخوا کې بله داسې یوه اداره هم زه نه وینم چې خلکو ته خیراتي کتابونه بې شمېره ډالۍ کړي. دا واحد یو د لوی سینې مالک ایاز الله ترکزي دی. نو ځکه خو زه وایم که سخته وي که نرمه دی د هر چا مددګار دی، که سخته وي که نرمه دی د هر چا مددګار دی. ایاز د ټولو یار دی، ایاز د ټولو یار دی. صاحبزاده ډاکټر محمد اقبال صاحب خاکه کې لیکي، ګونګې خاکه کې زه چې نن د کوم شخصیت په باره کې خبره کوم، دا ډېر د کار سړی دی. دا د خیبر پښتونخوا هغه ځلنده ستوری دی چې لکه د لمر پړکېږي، ګونګې ښکاري، او چې کوم نوی کس ورسره په ړومبي ځل کیني نو هغه پې دغه ګمان کولی شي. سور سپین مخ، وړه فیشني ږیره، تور برید، تور ویښته، په منځ کې نیغه لار او په قد مندرې، د چارسدې سرې څپلۍ خوښې دي او هغه هم د سردریاب سرنږدې او پیژنګلو ملګري باندې سیدارې جوړې دي.
او په سپین مخ یې د نظر چشمې لګولې وي. په کپړو کې خړ رنګونه زیات خوښ وي، خو نن سبا یې د الکانو یعنی شنو سرو رنګونو ته هم مخه شوې ده. خو دغه ورسره هم بد نه ښکاري. د پېښور ضلع یوسف خان ګړی کلي کې په کال 1986 کې د امان الله خان کره زیږېدلی. خپل اصلي عمر یې تقریبا 45 کاله دی، خو ولښکاري د 15 کالو او تر ننه پورې په ویښتو کې سپین ویښته په دوربین هم نه ښکاري. صاحبزاده صاحب وړاندې یو بل ځای لیکي چې په حیاض الله ترکزي په حوالې سره لیکي چې په جنګي ماله کې خپل پرنټینګ دفتر پرانستو چې ښه ډېر روپۍ ورسره په جیب کې راغلې. نو په کال 2010 کې په خپل مور پلار دواړو باندې حجونه وکړل او بیا په کال 2012 کې خپله هم د حج فریضه ادا کړه. نو د ده نوم سره هم د حاجي صاحب ټکې شته، خو د لکه د نورو رواجي حاجیانو د خپل نوم نه مخکې نه دی لګولی. مور پلار صرف د دې ګونګي زوی ملګرتیا نیولې ده او د دې نیوزه پلار صرف په ټولو بچو کې هم په ده کې لیدلو. د کور د وړو مسلو نه تر غټو مسلو پورې دی هم زوی او هم یار دی. ورسره په دغه وجه دا سړی د ټولې پښتونخوا د شاعرانو ادیبانو هم یار دی او په یارۍ هر لیکوال فخر کوي. د مور پلار دعاګانې ورسره دي ځکه خو زړیږي هم نه. دا د نن سبا به زامن هم د ده همزولتیا ته نږدې شي، خو دی هم هغه شان ځوان ښکاري. قدرمن اوریدونکو، دا د صاحبزاده ډاکټر اقبال صاحب د خاکې نه لغونتي لیک، نورالامین صاحب د لیک نه چې هغې د حیاض الله ترکزي صاحب شخصیت په حوالې سره د دې د ادب دپاره دې خدماتو په حوالې سره هغې نه لغونتې برخه ستاسو په خدمت کې وړاندې کړې شوه. نیازبین افسانه تاسو واورېده. نن ادبي محفل کې د حیاض الله ترکزي صاحب پټپټونې کتاب باندې خبرې وشوې. هیله ده چې ستاسو په پروګرام خوښ شوي. تر راروان پروګرام پورې خپل کوربه سردار یوسفزي او پروډوسر محمد امین بنګش ته اجازت ورکړئ. دا پروګرام ستاسو په خدمت کې د رادیو پاکستان اسلام آباد بارانو نشریاتو پښتو څانګې له طرفه وړاندې کړی شو. ښاد آباد اوسئ. د لوی الله په امان.